د پښتو ټلویزیون ډیره قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیک هیلې مو منئ. درنو لیدونکو له تیرو څو کلونو راهیسې په کونړ باندې د پنجاب لخوا نازوانه بریدونه کیږي، خو اوس دغه مسلې ډیر زور اخیستی دی. داسې ویل کیږي چې اوس دغه بریدونه په هوایي بمباریو باندې اوښتي دي. که د پاکستان دغه بریدونو ته وګورو، د ګوشتې ولسوالۍ باندې دوی چې تاسیسات جوړول، زمونږ چې قاسم خان پکې شهید شو، همدارنګ معروف ولسوالۍ باندې د دوی غوښتل چې همدارنګ دې ته ورته نازوانه بریدونه وکړي او هلته خپل تاسیسات جوړ کړي. همدا پرله پسې په دوامداره توګه دا د نن په کونړ باندې هغه بریدونو زور اخیستی دی. درنو لیدونکو، موږ سره په نننۍ بحث کې د همدې موضوع په هکله د سیاسي چارو کارپوه شریف الله ناصری ملمه دی. له هغه سره به خبرې اترې ولرو او په اړوند موضوع باندې موږ غواړو له هغه سره خبرې وکړو. همدارنګ د فیسبوک د پښتو ټلویزیون فیسبوک پاڼه باندې هم تاسو کولی شئ خپل پیغامونه پرېږدئ. موږ به ستاسو پیغامونه دلته لولو، ستاسو اند او نظر به له موږ سره شریک وي او ټول هېوادوالو ته به وړاندې کوو. درنو لیدونکو، پښتو ټلویزیون نننۍ خپرونه د همدغه بریدونو ته ځانګړې کړې ده او له خواشینۍ سره باید ووایم چې یقینا ټول افغانان په دغه غیر اسلامي کړنه، په غیر اخلاقي کړنه باندې خفه دي، ځکه چې د اسلام نظره هیڅ یو ګاونډی هیواد حق نه لري چې په خپل ګاونډي باندې هیواد باندې برید وکړي. همدارنګه که موږ وګورو داسې ډېر ګاونډیان لرو موږ، خو د یو څو ګاونډیانو لاس موږ ښه ورځ نه لرو. په همدې موضوع باندې درنو لیدونکو بحث کوو. شریف الله ناصري، تاسو ته راغلاست. ناصري صاحب، که وګورو دغه بریدونو ته، د پاکستان دغه نازوانه بریدونو ته له تیرو څو کلونو راهیسې دغه په دوامداره توګه بار افغان ولسمشر حامد کرزي ورنه غوښتنه کړې ده. همدارنګه د ځایي کونړ میشتو ځوانانو، د ځایي اوسېدونکو لاریونونه وکړل، خپل پرېکړه لیک د پاکستان سفارت ته وسپاره، همدارنګه ډېرې هلې ځلې وکړلې. تاسې هغه اساسي ټکي ته اشاره وکړئ چې د پاکستان له دغو بریدونو موخه څه ده، په داسې حال کې چې زموږ ټاکنې هم روان دي، ټاکنیز کمپاین هم شروع دی او پاکستان په دغسې حالاتو کې دغسې نازوانه بریدونو ته زور ورکړی. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د تاسو د سکرین له لارې د خپل هیواد مظلوم ملت ټولو وګړو ته سلامونه وړاندې کوم او بیا د هغه خلکو سره چې په نننۍ پنجابي برید کې شهیدان شوي یا یې خپلوان دي او یا یې د سیمې خلک دي، هغو سره ځان په ډېره بېوسۍ او ناچارۍ شریک او پړ ګڼم. د دې ملت د یو اتباع په توګه، د یو وګړي په توګه نن باید زه د دوی په اوښکو وینو کې هلته ورسره حد اقل شریک او ولاړ وی. دا چې د چارواکو د سیاسینو هر نظر ده، هغوی باید له خپل ادرسه وغږېږي. تاسو د پاکستان د دغه بریدونو په اړه تاسو وګورئ. راځئ لومړی راسو د پاکستان تاریخ ته. د پاکستان بنیاد په یو غیر قانوني توګه کېښودل شوی. د ټولې نړۍ هیوادونه که په تاریخي او میراثي توګه له ډېر لرغوني تاریخ نه پاتې، که هغه په قبایلي سیستم باندې و، که هغه په اصطلاح د قومي سیستم باندې و، او که بیا د جامع ملل سازمان چې مخکې له ملل متحد د سازمان نه شتون لره. وبښئ، موږ به اړیکې ماخلو. موږ بښنه غواړم له هېوادوالو نه چې موږ د اړیکې لاندې کړو. سکرین باندې اړیکه ده، اوس به یوه اړیکې ته ورشو، د هغوی نظر به واورو. د هېوادوال السلام علیکم. بله، سلام علیکم. سلام علیکم رورا. وعلیکم سلام. صحت مو ښه ده؟ په خیر یاستئ؟ بعد مرغه چاري کې پرې شو فکر کوم اړیکې به زموږ د عباس کې مې اوس هغه راولي ټکنی توب. نو زه دا چې د پاکستان بنیاد په نړۍ کې دا د څو ملتونو په تراشنه کې ښودل شوی. دا یو غیر قانوني هېواد دی او چا د ګټو دی او چا د استعماري ګټو په خاطر رامنځته شوی. نن په نړۍ کې هغه نړیوال اصول هېڅ دی نه مراعتوي، که نه سوله او جنګ. دا دوه هغه نومونه دي چې د تاریخ په اوږدو کې ملتونه تباه کړي او لرې کړي دي سره، او په هېڅ وخت کې جنګ نتیجه نه ده ورکړې. بیا موږ د نړۍ په نړیوالو قوانینو کې د جنګ لپاره ځان ته اصول لرو د هېوادونو سره باندې. ناصر صاحب، مخکې اړیکې ته ځو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورور. ښه نوم مې ایاز خان دی، کونړ ولایت خاص کونړ ولسوالۍ څخه. څوک وروره که نوم هم راته ووایي؟ نوم خاص کونړ نه ایاز خان. ایاز خان وروره جانه، ته د کونړ دغه بریدونو په هکله مونږ نن بحث جوړ کړی دی او په دغه بریدونو په هکله مونږ خبرې کوو. شریف الله ناصري سره ملمه ده. ستاسې نظر غواړو، تاسې د خپل نظر مونږ سره شریک کړي دغه بریدونو په هکله. ورور
جهانه دغه بریدونه چې ورځ په ورځ زیاتېږي او دغه ستونزې ورځ په ورځ مخې ته ځي، شهیدان کېږي. د دې په اړه باندې حکومت هېڅ کم دریځ نه ښیي او نو کم دغه کوي. دا ولې دغه نننۍ بریدو په هکله معلومات راکړئ. په داسې حال کې تاسو له کونړ نه موږ سره اړیکه نیولې ده، د نننۍ بریدونو په هکله لنډ معلومات راکړئ. څنګه که د نننۍ بریدونو په هکله لنډ معلومات راکړئ. تاسو وویل چې موږ له کونړ نه اړیکه نیولې ده. کونړ نه نیول د خاص کونړ نه خاص معلومات خو نه لرو، خو باید په دې اړه باندې معلومات وکړو چې دغه حکومت دریځ په دغې باندې څه دی، ولې په داسې یو جدي اقدام نه کوي. همدغه پوښتنه به له شریف الله ناصری سره شریکه کړو او په دې باندې باید نظر هم واورو. په خپله فکر وکړئ که حکومت څه نه کوي، تاسې هم څه مسؤلیت لرئ، تاسې تر دې دمه پورې څه کړي دي په دغه هکله؟ په دغه هکله باندې خو موږ ډېرې مظاهرې کړي دي او تش په مظاهرو باندې څه خو هم نه کېږي. باید چې حکومت خو یو څه دغه وکړي، باید موږ په خپله د خپل سر په بدله کې د خپل وطن دفاع ته حاضر یو. ډېره زیاته مننه کوم. همدغه خبره له شریف الله ناصري نه پوښتو او چې په داسې حال کې چې موږ سره دولتي چارواکي هم درې غچې وایي، نو هغه خپل ځواب ویلی وای، خو د یو آزاد کارپور په توګه غواړم تاسو نه حیران صاحب چې تر څو پورې پاکستان سره دغه مسله د افغان حکومت له لورې دواړه دولتونه موږ په بار په مخکې نوي کړکېچونو کې دا خبر کړی چې باید حکومتونه لومړی د اخلاص له مخې نه په صداقت او په رښتیا کینی دغه مسلې ته یو حل لاره راوباسي. دا نه ده که زموږ حکومت او یا په اصطلاح موجوده نظام موږ لله الحمد ډېره پیاوړې اردو لرو، موږ ډېر پیاوړي کشفي او امنیتي ځواکونه لرو. دا صحیح ده چې جنګ یو پراخې زیرمې او امکانات غواړي، خو دا داسې جنګ نه ده، دا غیر رسمي جنګونه دي، دا تل لپاره رامنځته کېږي خو په شرایطو او قوانینو باندې. دا نه چې پاکستان شروع کړي. ګوره لومړی تاسو ګورئ په ګوشته کې دی جنګ وکړه، په ګوشته کې رامخکې سول په افغان حریم باندې تجاوز وکړه، راغله غیر قانوني دروازې جوړې کړې، زموږ سرحدي ځواکونو هغې سره په ډېره مېړانه ودرېدل، وجنګېدل، شهید قاسم خان او دې ته ورته څو کسانو ځانونه شهیدان کړل، څوک ټپیان شول. بیا په کونړ کې له 2 کالو رئیس متواتر او مسلسل توګه او دی بل هیڅ څه نه لري. افغان حکومت هم دا په نړیوالو قوانینو ته میز ته نه راکش کاږي، امنیت شورا ته نه راکش کاږي. ضرورت څه خبره ده، ته فقط هم داغه ده چې څو یاغیان یا طالبان تلي او ته پټنځایونه جوړ کړي، خو د په نړیواله کچه د طالبانو ثبوتونه په پاکستان کې پراته دي، دا اوس موجوده پر محکومه خاوره کې دي، خو د پنجاب په اشاره باندې دي. په وزیرستان کې هغه پټنځایونه جوړ کړي او شمېر اړیکې ته ورشو. ناصر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورور جوړې په خیر یې؟ خوشحاله اوسې ګرانه. له کوم ځای نه او نوم دې څه اړیکه م نیولې ده؟ د پکتیا ولایت د پټان ولسوالۍ نه یم ورور صاحب له جوړ یې. نوم دې وروره که یو ځل بیا راته واخلې. عثمان جان وروره، د په کونړ باندې داسې ډېرو وخت نه د څو تېرو 3-4 کلونو بریدونه روان دي. په همدغه هکله باندې پښتو تلویزیون نننۍ خپرونه همدې موضوع ته ځانګړې کړې په داسې حال کې چې ویل کېږي چې اوس دغه بریدونو زور اخیستی. تاسې نظر ورباندې غواړو. بس موږ دا نظر ده ورور جانه چې د هر وخت د دوی بریدونه په موږ باندې کېږي، د موږ په خاورې تېری کوي هر وخت. اوس د پټان په ولسوالۍ کې هره ورځ موږ ته اوان راځي، نور راځي. ولې د پاکستان پوښتنه ولې نه کېږي چې ورته ووایي چې ما خاوره د تا نه کمزورې ده کولې، بیا بېرته دغه ځای کې یو موږ بډر لرو، دا بډر په موږ باندې بند کړي چې د تا نه اوان راشي. موږ طرف اوان راغلي وو، موږ د پاکستان لار اوس ټوله بند کړې ده. عثمان صاحب تاسې وویل چې اوس هم په پټان ولسوالۍ باندې دغلته هم د توغندیو باران دی. او دا ونه داسې بیا بېرته چې په ځواب کې موږ ور وشړل او هغه ځای کې موږ نه ټول لارې بند کړې. ولې حکومت جدي هغه نه کوي، عام خلکو ته اجازه ورکوي، نورو خلکو ته اجازه ورکوي. قسم دی ما په خدای پښتنې دي چې وینه ته په ډله کې ټکه پورې هم وګورې. ډېره مننه کوو عثمان صاحب، ډېره زیاته مننه له موږ سره چې اړیکه نیولې ده. بس امام دا یو پیغام دی، زه ډېر یو غریب سړی یم ناصري صاحب نه بخښنه غواړم، تاسو پښتنو اورېدونکو او کارکوونکو نه بخښنه غواړم چې بس موږ ته امر وکړئ د حکومت چې هغه نه پوه کړي او یو پنجابی راځي موږ په خاوره کې جنګ کوي، هغه کوي، ولې موږ پښتانه نه په څه وجه دی. ډېره مننه کوو. انشاءالله چې په همدغه خبرو به ناصري صاحب سره پوښتنې ولرو. ډېره مننه کوو تاسو نه. چارواکو ته یې اواز ورسوئ، زه ډېر په زړه کې دومره جذبه لرم چې هېڅ اندازه نه لري.
ډېره مننه عثمان وروره خدای هم د حکومت په مشرانو کې جذبه پیدا کړي ملت ټول همدغه حماسې ته سترګې په لار ده ټولو خپل غیرت او مېړانه ښودلې خو خدای وکړه چې زموږ چارواکي زموږ مشران زموږ حکومت او منصوبین په دغه برخه کې جذبه او احساس پیدا کړي ناصری صاحب فرید د سکایپ له لارې دغسې یو متونکی ځواب په دې خبره باندې ورکړی الله تعالی دې وکړي چې اشرف غني کامیاب شي زموږ د وطن جوړ شي د بدلون راولي د ټول داړ څه د منځه یوسي په موږ څه تېرېږي او څه راباندې راغلل چې موږ په وطن کې وینې بهېږي د پنجپای مزې وایي په پاکستان کې ډېره مننه کوم عثمان الله ډېره مننه فرید فکر کوم د سکایپ له لارې له موږ سره په اړیکه کې دی السلام علیکم فرید جانا صحت مو ښه ده په خیر یاستئ له کوم ځای نه له موږ سره په اړیکه کې یاستئ فرید جان غږ مې اورئ فکر کوم اړیکه غوڅه شوې ده ناصري صاحب که د همداسې موږ وګورو داسې هم ویل کېږي چې یعنې پاکستان اوس غواړي چې د جګړې دغه جغرافیې ته بدلون وکړي او همدارنګه هغه کوم پټنځایونو چې ترهګرو ته دوی په پښتونخوا کې ځایونه ورکړي دي هغوی غواړي په یو ډول د کونړ په ځینو ولسوالیو کې میشت کړي تر څو دغه بمباري کوي چې دا اوس یې راړولي دا اوس یې منګل باغ رالېږلی منګل باغ څوک ده منګل باغ د دې استخباراتو سړی ده دا اوس یې فضل الله ملا چې دی بانه کړی ده چې په کونړ کې د مونږ پې توغندي ولو دا د دې د استخباراتو سړی ده جی ایم ورته معلوم ده په سلا مشورې رالېږلی دا اوس یې په ګیلان کې رالېږلي دوی طالبان دي ناست دي دا چې زمونږ کشفي او امنیتي ارګانونه شي انتظار کوي او اردو هم ورې د اردو منصوبین ګوره دا صحیح ده چې اردو وایي تا یو سرباز دی تا یو اتل وایي چې زه جنګ کوم خو له دې نه مخکې د دفاع وزیر ولې خاموش ناست ده ولې غلی ناست دی مونږ ولسمشر د کومې ورځ لار څاري دا د یو میاشت بعد د وخت پوره کېدونکی د تاریخ بهر څه ولیکي د کارنامې به هم لیکي د د کارنامو په اړه به هم وایي د د مصلحتونو په اړه به هم وایي د د بېځایه او مضر احتیاطونو په اړه به هم تاریخونه خبرې لیکي ځان ته خو دا تاریخ په راتلونکي کې پرېږده په دې ځمکه باندې خو د شیرشاه سوري نه راواخله او بیا تر ننه پورې د ټولو ولسمشرانو د ټولو شاهانو د ټولو ټولواکو د هر چا روښانه تاریخ معلوم ده د هر چا تکړهتوب او بېمانتوب معلوم ده د هر چا پروتوکولونه او د هر چا اتلولۍ او سرښندنې معلومې دي موږ د ولسمشر نه دا غوښتنه کوو چې د ملت تاریخ لپاره السلام علیکم وعلیکم السلام جوړي خوشاله اوسئ وروره له کوم ځای دې اړیکه نیولې او نوم دې څه دی امیر خبرې کوم د پکتیا نه که وروره نوم دې یو ځل بیا واخلئ امیر خبرې کوم د پکتیا نه ډېر مننه چې له موږ سره دې اړیکه نیولې ده د کونړ د بریدونو په هکله د پښتو ټلویزیون نننۍ موضوع همدغو بریدونو ته ځانګړې شوې ده هیله ده چې خپل نظر سره شریک کړي نظر خو زمونږ دا دی چې یا د پاکستان چې موږ بریدونه کوي موږ د دې توان طاقت نه لرو که د خپل تلویزیون غږ هم لږ کم کړئ زه به د غږ په ښه توګه واورېدل شم د ملګري خبره دا وه چې دا پاکستان کوم بریدونه په موږ کوي موږ د دې د جواب یا مقابل طاقت نه لرو که څنګه بیا نور ټلیفوني اړیکه قطع شوه داسې فکر کوم من هم هوډ لرو هم کافي ارادې له موږ سره شته خو خبره تر دې بریده نه ده رسېدلې چې موږ به د جنګ اعلانونه کوو تر اوسه پورې هغه ډیپلوماتیک اصول یا روابط چې دي دا لا نه دي قطع شوي د ملتونو ترمنځ رسمي او غیر رسمي ډیپلوماتیک اړیکې شته ویلې